د کندهار اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې لا هم امنیتي وضعیت سم نه دی ځکه د خلکو پر کاروبار او ژوند یې منفي اغیز کړی دی. خو امنیتي چارواکي بیا په ولسوالیو کې د عملیاتو خبر ورکوي او وایي چې افغان ځواکونو په ټول توان هڅه پیل کړې چې سیمې له وسلوالو پاکې کړي او بشپړ امنیت تامین کړي. د کندهار اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې د څو میاشتو په تېرېدو سره لا هم امنیتي وضعیت خراب دی او یوازې ارغنداب ولسوالۍ له طالبانو پاکه شوې ده. دوی وایي اوس هم په ځینو ولسوالیو کې روانو جګړو د خلکو پر ژوند او کاروبار بد اغیز کړی او خلک یې اندېښمن کړي دي. د کندهار اوسیدونکي غوښتنه کوي په هغو ولسوالیو کې چې جګړې زیاتې دي باید امنیتي ځواکونه هم زیات شي ترڅو سیمې امن شي. غوښتنه مې د امنیتي ځواکونو څخه دا ده چې دغه دې وکړي، امنیت کنټرول کړي، چې خلک کاروبار ته زړه ښه کړي. اوس خلک د کاروبار په خاطر یا د امنیت د خرابوالي په خاطر هېڅ کاروبار ته زړه نه ښه کوي. په ښار کې څه خبره نشته، امنیت ښه ټایټ ده او د ښار په ساحه کې، اما بیرون لویو لارو کې مشکل شته او په ولسوالیو کې هم شته، په لارو کې هم شته، په خود ښار کې څه خبره نشته. اکثره جای پوستي او دا شی لویږي بیا بیرته وروسته دوی شاتګ کوي. په تکتیکي شاتګ په نامه یا بل شاتګ. هغه زما نظریه دا ده چې دوی کیدای شي یو منظم پلان ونه لري، ورسي یو ځای ونیسي بیرته تکتیکي شاتګ وکړي. یو مهم لامل یې د هغه پرسونل کموالی ده. پر همدې مهال د کندهار د ولایتي شورا رئیس سید جان خاکریزوال هم پر امنیتي مسؤلینو نیوکه کوي او وایي ځینو ولسوالیو ته امنیتي مسؤلین نه ځي ځکه پر سرتیرو فشار زیات دی. په کرا نو زه څه کوم؟ په کرا چې باندې چې خلک زما خلک د بین ولاړ شي، جنګ وشي، در بدر شي، تعمیران ودرېږي، بعد هغه ته بیا په تعقیب کړي او ګمان یې پر کړي بیا ته نیسي بیا ستا نیوکه څه کوم؟ نو زما په اردو باندې دا غږ دی، پر حکومت مې دا غږ دی، پر ولایت مې دا غږ دی چې هر څه اقدام وکړي اوس بیا کوي. بلخوا د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی وایي د کندهار په ټولو هغو ولسوالیو کې چې وسلوال طالبان شتون لري د افغان ځواکونو عملیات دوام لري. موږ په دې اړوند د خلکو ته پوره ډاډ ورکوو، خو ځکه چې زموږ عملیات چې هلته قرار دي په ولسوالیو کې وسلوال ترهګرو په زیات شمېر سره ماینونه ځای پر ځای کړي دي چې هغه ماینونه موږ د مخه باسو، وروسته زموږ عملیات جریان لري، قرار پرمختګ کوو. نو موږ خلکو ته پوره ډاډ ورکوو انشاءالله چې په ډېر ژر به دغه سیمې بیرته موږ د وسلوال له منګولو څخه خلاص کړو. دا مهال د کندهار په شاولي کوټ، خاکریز، میوند، پنجوایي او ځینو نورو ولسوالیو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د دې جګړو له امله زرګونه کورنۍ هم بې ځایه شوي دي.